کرامات د کلتور چینل لیدونکي نن راغلی موږ د ننګرهار ته او داسې تېرېدو یو ډله موږ لیدل چې دلته لیکلی شوله. راځئ موږ سره اوسئ چې د دې شوله په باره کې معلومات واخلو چې دا چیش پخ کړي دي. شوله چیش ته وایي، دا ول څنګه شوله ده؟ موږ سره اوسئ، راځئ مهرباني. چارسدهوال شوره په باره کې ډېر اورېدلی وو چې چارسدهوال شوره ډېر مشهوره ده. نن راغلی یو چې د شوله په باره کې تاسو ته معلومات ورکړو. زموږ سره اوسئ چې یو محصول پیدا کړو دلته چې دغه شوله په باره کې موږ تاسو ته معلومات ورکړو. چې ګورو چې کوم محصول پیدا شي. السلام علیکم. خیر راغلی. خیر په خیر. مهرباني. خلاص خیر راغلی. تاسو د رستورانت مسؤل یې؟ بله بالکل. رستورانت مسؤل یم چارسدهوال شوله. کېدای شي چې تاسو خپل لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. بالکل. اکرام الله کاظمي د چارسدهوال د شولې منیجر رستوران. محترم که موږ خو اورېدلي چې چارسدهوال شوله ډېر مشهور ده او ډېر خوشمزه ده او موږ د کابل نه راغلي یو تاسو ته که موږ ته لږ معلومات ورکړي، زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړي. بالکل، ولې نه معلومات درکړو. مهرباني نو تاسو هغه شارټ صحیح بلا جانه لږ دا پرېږده. صبر کوو دیگه. محترم د چارسدهوال شوله په باره کې موږ ته معلومات ورکړي چې دا نوم یې ولې چارسدهوال ایښی دی او ولې دومره مشهوره شو په دې ننګرهار کې؟ چارسدهواله شوله خو دا موږ سره پېښور نه خپله چارسدې نه استادان راوستلي چې دلته موږ ته پخلی وکړي. د چارسدې اصلي مشهوره شوله صرف چمن رستورانت کې ده او د اواخرو کې نور رستورانتونه جوړ شوي موږ په نامه چې موږ د هغه نه استفاده کوي. ستاسو نوم نه استفاده کوي؟ بالکل. او استادان هم چې راوستي دا د پاکستان دي، د چارسدې دي، د پېښور. د چارسدې د پېښور استادان ټول او نور څه پخلی دلته کوئ د چارسدهوال شولې نه بغیر؟ او بالکل نور پخلی هم لرو. موږ سره مینو کې ډېر شیان دي. داسې معلومات لرئ چې دا شوله څنګه پخوي؟ معلومات لرئ؟ شوله هو دې کې راز څه شی ده چې دومره خوندور ده؟ نه، هغه راز خو مخفي ده او هغه خو صاحب دا راز موږ سره نور شوله خو تاسو خپله وکتله هم خوړله په خوند او په هر څه یې ذایقه یې او د وریجې او غوښه او نور مسالهجات اچول کېږي او نور راز مخفي ده. دا خو کور کې هم ټول کوي، اما داسې خوند نه کوي ولې؟ بالکل، خو راز یې هم دې کې ده. راز هم مخفي ساتلی، هغه نه وایي خلک. بالکل هغه که راشي موږ سره دا بخښونه نور هم ته معلومات ورکوي ځکه چې مزاحم کېږو نه، ډېر رش هم در باندې ده. بالکل. او دلته د دوی سرویس کوي، سرویس ته مزاحم صحیح. مهرباني راځئ. اکرام الله جان، تاسو د خپل دغه کسټمر چې راځي، ستاسو مېلمانه راځي، دې لپاره خاص ځای هم جوړ کړی، دا لږ موږ ته وښایئ. بالکل ځای لرو. مهرباني. دا موږ د باندې حال ده کټر کې کټون سیستم هم برابر کړی، باندې هوا لګېږي او دننه حاله هم لري. ماشاءالله ښه ښایسته هم جوړ کړی. دا ولې دا کټونه میخي دي؟ ځینې رستورانټونو کې موږ ځو هغې ټول چوکیګانې ږدي، دا تاسو ولې دا کټونه میخي دي؟ بالکل چارسدې شوله خو همدې کټو کې دا یو رواج ده پخوانه، نو ځکه هم دا سیستم برابر کړی. وي آی پي ځای هم لرو، داخل کې خپل حال لرو او دا ځای هم د هندوستان دا هم خوښوي. ستاسو هدف دا ده چې دا د چارسدې فرهنګ ده، همداسې کټونه ایښي، کټونه کې شوله خوند کوي. بالکل. نور که څه بل حال لرو هغه هم مهرباني. اکرام جان، ځای خو ډېر ښایسته جوړ کړی او ډېر لوکس ځای ده. زما زړه کې چې همدلته کښېنم نو کابل ته بېرته لاړ نه شم. شوله مو لیدل ډېر مزهداره او داسې نور څه ځایونه لرئ خپل دغه مېلمنو ته؟ نور وي آی پي
او د کم ولایت څخه تاسو خلک راځي دا ملک راسره دا ځای خو موږ هېوادوالو لپاره جوړ کړی او د مختلفو ولایتو څخه راځي خلک بیا په ډېر د کابل نه ډېر مېلمانه راځي موږ ته چارسدې مشهورې شولې لپاره نه خلکو اکرام جان زه نن ستاسو دا وی پی سالون به ګورو او مشتریان سره به هم خبرې ولرو چې دې مشتریان څه وایي. بالکل سمه ده او دا موږ وی آی پي سالون ده د مېلمانو لپاره ماشاءالله دا مېلمانو لپاره موږ جوړ کړی ده او مختلفه آیا کولی شو کوم میلمه سره خبرې وکړو د دې نظریات واخلو؟ ولې نه هغه سره به هم خبرې کوي که نه. السلام علیکم. شکر الحمدلله. تاسو خپل نظر ورکولی شئ د شوله په باره موږ کابل نه راغلي یاست. شوله راوړي ورته که نه همداسې اوس نظر ورکوي. ښه ستړي عالم خوشحاله را سلام اوسئ تاسو خاص دی بخیر راغلی. شکر الحمدلله. موږ په کابل کې مې اورېدلی چې دغه چارسدهوال شولۍ غوغا یې اچولې په دغه ننګرهار کې راغلي یو کابل نه او تاسو هم دلته ناست یئ چېرته ناست یئ؟ الله مو خوشحاله را یعنې غوغا خو رښتیا هم چې واقعیت دی موږ خو په هفته کې هره ورځ نه یو خو 2 یا 3 دفعې راځو سره د ملګرو دوستانو همدا اوس هم ملګري راسره دي او بنډار ته راغلي یو. چارسدهواله شوله خو ماشاءالله په ننګرهار کې یو نوم پیدا کړی ذایقه یې هم ښه ده کیفیت یې هم ښه دی او مهمه خبره دا ده چې نرخ یې ډېر ښه دی هم د غریب د وسه ده او هم هغه چې شوقي دی د هغه د وس هم ده راځي او خوري. حالانکې اوس جوزا هم ده موسم هم داسې موسم دی چې یعنې ګرمي ده ولې دغه شوله به کې بیا هم خوند کوي خپل یو خوند او ذایقه لري. یعنې په ګرمي کې هم دا شوله خوند کوي؟ بالکل یعنې موسم د شوله نه ده چې شوله وخوري خو بیا هم راځي ورته. یعنې دا اصل کې د همدغې شولې خپله هغه ذایقه ده چې هغه کس دې ته اړ کوي چې راشي د شوله وخوري. داسې زه سالون ته دننوتم ما وکتل چې تاسو داسې ناست یئ یعنې د دومره انتظار ارزښت لري چې تاسو دې شولې ته انتظار کوئ. نو اوس خو تقریبا دا دی موږ که ساعت ته وګورو 8 بجې کېدو والا دي خو موږ ګورو 1 ساعت منتظر پاتې شوي یو. مونځ هم دلته وکړو د ماښام خو د انتظار یې ښه دی خوند نور هم زیاتېږي. یعنې 1 ساعت د شولې لپاره مې انتظار کړی. بالکل بالکل دکې خو څه شته دکې به صحیح چې تاسو 1 ساعت انتظار کوئ. نه واقعا شوله یعنې یقینا د صفت وړ ده د ستاینې وړ ده او هر څوک چې دلته راځي او یو ځل یې وخوري نو بیا بار بار راځي. بار بار راځي. نور څه کوم پیغام لرئ لیدونکو ته؟ نو خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه. سروس خو ماشاءالله د دې هوټل ښه دی کوم چې ګرداران چې دي او ګارسون دي هغې په وخت باندې کسټمر ته او هغه خپل مېلمنو ته راځي په وخت باندې او کوم خدمات چې دي په وخت باندې کوي. بیا هم زموږ هیله دا ده چې نور هم په دغه خدماتو کې پرمختګ راشي. هغه مېلمانه چې دومره منتظر کېږي موږ خو ځکه امبیز یو که د نورو ځایونو نه راځي باید په وخت ورته رسېدګي وشي مېلمانه پالنه یې وشي خدمت یې وشي. او پیغام هم دا دی چې که چا دا شوله نه وي خوړلي ملګري دوستان یو ځل راشي د خوند یې وګوري او یو ځل چې وخوړی انشاءالله بیا عادت کېږي بیا به راځي. انشاءالله دومره تعریفونه هم چې واورېدو موږ به یې وخورو او لیدونکو ته به یې ووایو دا یعنې واقعیت شوله خوندور ده. خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه. تاسو هم ډېره مننه. مخکې به هم دا خوړلي که نه خوړلي؟ لکه چې ستاسو دا شوله مو رسېده ښه ډېر خوله اوبه راپوښي دي الله دې اوس بیا په خیر راولي. بل هم لرم تاسو نه بیا نه غواړم چې مزاحم شم د دې شولې تاریخچه خو چا ماته ونه ویل د دې تاریخچه په باره کې موږ ته څه معلومات ورکړئ که تاسو یې مشتري یې یعنې د دې تاریخچه په باره کې څه معلومات لرئ؟ موږ خو د دغې شولې په اړه باندې چې پوره آګاهي نه لرو خو همدومره پوهېږو چې دا شوله مخکې د یو دیګ نه د ملګرو شروع کړله یو بل ځای کې موقعیت لرلو بیا هغه چونکې مشهوره شوه دلته تقاضا ډېره زیاته وه هغه یو دیګ دې حد ته ورسېده چې ماشاءالله اوس په دې ځای کې دې خپل دغه مسری جوړ کړی دی مختلف د شولې سره څنګ کې نور فعالیتونه خدمات هم پکې وړاندې کوي نو انشاءالله مشتري ته راضي دي یعنی تاسو همیشه راځي صرف شوله لپاره راځي که نور داسې غذایي آیټم هم دې لري؟ نو غذایي آیټم خو دلته شته دوی سره آیسکریم هم شته چای هم لري مختلف قسم نور خدمات هم دوی وړاندې کوي
خو دلته چې دا ملګري او دوستان او مشتریان راځي اکثر د همدغه شولې ته راځي ځکه دا نورو شیان چې دي نورو ځایونو کې هم پیدا کېږي خو شوله چې دا خاص ده شوله یې خاص ده. شوله یې خاص ده. مننه محترم. خوشحاله ښه اوسئ. ولرئ. ډېره مننه. تاسو موږ سره مهرباني وکړئ. مننه. موږ به نور دوستانو پوښتنې کوو بیا به انشاءالله دا شوله به وخورو کابل ته زه داسې ولیدم خوشحاله شوم. ډېره مننه. الله دې خیر درکړي. خوشحاله اوسئ. سلام علیکم. ډېره اکرام الله جان مشتریانو نظریات مو واخیست علم په کار کې برکت واچوه ځکه چې مشتریان ستاسو نه راضي ده او همیشه ستاسو په کارونو کې برکت وي که لاړ شو بیرون نور ستاسو د نور مسایل چې نور شی لرئ دې په باره کې موږ ته معلومات ورکړئ او یو شی درنه غواړم چې پوښتنه وکړم دا یو خوراک شوله په څو تاسو ورکوئ؟ یو خوراک موږ سل روپۍ ده او یو نیم سل روپۍ ده خوراک چې ده سل روپۍ ده او غټه یو نیم سل روپۍ ده یعنی دومره زیات شوله په یو نیم سل افغانۍ او بالکل درنو لیدونکي یو نیم سل افغانۍ او سل افغانۍ دومره زیات شوله دومره خوندوره شوله او دومره ارزانه شوله په ټول افغانستان کې په یو نیم سل افغانۍ کې څوک شوله درنکي او دومره خوندوره به یې درنکي شوله خو بهر چېرته پیدا شي تاسو ته راځئ چې د اکرام الله جان سره وګورو مخکې نور شی لري دي دا درنو لیدونکي موږ په خپله راغلو چې د اشپز نه په خپله شوله واخلو شته ورسره شوله پاتې ده که نه؟ شوله به پاتې ښه شو چې په خیر راغلی په وخت راورسېدې شوله کمه پاتې ده ماشاءالله دومره رش ده چې ما ته نه ښکاري شوله به هم په دې کې پاتې وي بالکل اکرام الله جان اول پوښتنه دا کوم دا د څو روپو شوله ده؟ دا د یو نیم سل افغانۍ شوله ده یعنی دا یو نیم سل افغانۍ شوله ده دا څو کسان لپاره ده؟ دا دوه کسان دوه کسان لپاره یعنی فی نفر 15 افغانۍ دا به ټیسټ کړو چې آیا د خلک چې دومره تعریف کوي دا ننګرهار خلک چې دومره تعریف کوي آیا هغه خوند لري که نه؟ ټیسټ کړئ مزه ده خپله تاسو وګورئ یعنی واقعا لیدونکو واخان شوله ده دا دومره تعریف یې مې چې اورېدلی و دا خلک دا ننګرهار خلک خو همیشه راځي دا خوري ډېر لږ تعریف یې کړی و نه تنها د ننګرهار د افغانستان د هر ولایت څخه خلک راځي د شولې لپاره ځکه چې ارزان هم ده او ښایسته خوراک هم تیاروو یعنی په 15 روپۍ یو کس لپاره دومره خوندوره شوله چې هر څه پکې درنو لیدونکي دا زموږ د نن ورځې خپرونه په ننګرهار کې د چارسدیوال شولې سره زموږ چینل لایک سبسکرایب کړئ او زه به شوله وخورم تاسو سره خدای پاماني کوم چې دا شوله یخ شي بیا خوند خدای پاماني مننه راته څخه مونږ خدمت کوو د ټول هېوادوالو ښه وخت درته غواړم زه به شوله وخورم نوش جان